طالبانو ولې عصري زده کړو ته بیرته مخه کړه؟ په خپلو کارو څنګه پښیمانه شول؟ او استاد عبدالباقي حقاني څه ویلي دي؟ دا ټول جزئیات هم دلته راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني وایي د نظام د بقا لپاره یې عصري زده کړو ته توجه ډیره اړینه ده. نوموړي په یوه تازه مرکه کې ټینګار کړی دی چې طالبان اوس هم تهدید لاندې دي او بېلابېلې پریشانۍ ورته متوجه دي. د هغه په وینا که چیرې غواړو دغه پریشاني له منځه یوسو او تهدید رفع کړو، عصري زده کړو ته باید مخه کړو او په دې برخه کې زیات مخته ولاړ شو. حقانی ویلي حکومت یې ژمن دی چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي او اړتیاوې یې پوره کړي. دغه طالب چارواکي خبر ورکړی دی چې 3 میاشتې وروسته د کانکور ازموینه اخلي او سږکال د ازموینو پوښتنو کې هم تغیرات راوستي دي. بلخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هوا له لارې ټرانزیټ پیلیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په راتلونکو 2 میاشتو کې به له پاکستان سره د هوا له لارې هم ټرانزیټ پیل کړي. له دغه وزارت په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه هوکړه د سوداګرۍ د سرپرست وزیر او د پاکستاني پلاوي ترمنځ چې کابل ته یې سفر شوی، په هغه سفر کې دواړو لورو هوکړه کړې وه چې نور به سوداګریزې چارې له سیاسته لرې ساتي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ابتا تړون به هم په راتلونکو 2 میاشتو کې بشپړ تیاری پړاو ته ورسیږي. اعلامیه وایي په پام کې ده چې په راتلونکو 2 میاشتو کې د دواړو خواو ترمنځ د هوا له لارې هم سوداګري پیل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د شوي هوکړې له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي ډګرونو له لارې صادراتي او وارداتي توکي ولېږدول شي.